درې شیان د کور برکت ختم کوي، د کور څخه برکت کډه کوي او په کور کې ستونزې او مشکلات پیدا کیږي. امام یحیی ابن کثیر رحمه الله ویلي که دا درې شیان په کور کې یي نو دغه کور څخه د خیر تمه مه کوئ، په هغه کور کې برکت ختم دی او په هغه کور کې ستونزې او مشکلات منځته راځي. اول شی دا چې اسراف کول، فضول مصرف کول. اسراف دې ته وایي چې د خپلې شتمنۍ بې ځایه او بې ضرورته مصرفول. دا یوازې نه دا چې د کور برکت ختم کوي، د مال برکت ختم کوي، بلکې دا ناجایزه هم ده او انسان هم د بدو عادتونو طرف ته بیایي. او الله رب العالمین هم په قرآن کریم کې فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا بې ځایه مصرف کوونکي دا د شیطانانو ورونه دي. هلته ډېر غریبان موجود وي، ډېر بېوزله موجود وي، د هغوی سره مرسته نه کوي، کومک نه ورسره کوي، لاسنیوی نه کوي، لیکن دلته بې ځایه مصرفونه کوي، ضرورت یې هم نه وي. نو دغه اسراف د کور او د مال برکت ختم کوي. دویم شی زنا ده. که په کم کور کې العیاذ بالله زنا موجوده وه نو د دې کور څخه بیا د خیر تمه مه کوئ. د دې کور عقوبت بیا خراب دی او دا کور به د فساد او ستونزو او مشکلاتو ډکیږي. د یوې خوا او بلې خوا به دې کور ته مشکلات راځي. نو که په کور کې هر څوک په دې عمل باندې اخته وي خو دغه ټول کور د مشکلاتو سره بیا د دې یوه کس په وجه هم اخته کېدلی سي. ځکه باید ټوله کورنۍ هغه دا کوشش وکړي چې خپل د کور هر غړی د دې بد عمل څخه راوګرځوي. او زنا موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده په شریعت کې داسې اخلاقي غټ فساد دی چې په شریعت کې ډېر سخت حرام دی او الله رب العالمین سخت زیات په قهر کیږي و دغه انسان. دریم شی هغه خیانت دی. خیانت چې په کوم کور کې راسي د دې کور څخه بس برکت کډه وکړه، ستونزې او مشکلات راځي. هغه که خیانت د خاوند او میرمنې ترمنځ وي، خاوند د میرمنې سره خیانت کوي، میرمن د خاوند سره خیانت کوي، یا دا چې د خیانت په تجارت کې وي، سوداګرۍ کې، یا یو چا امانت ورکړی وي په هغه کې خیانت وي، یا دا چې په بیت المال کې خیانت وي. خیانت چې د هر څه سره تړلی وي، که په کور کې وي، که د وطن سره وي، که د خاوند میرمنې تر مابینځ وي، که د امانت وي، که په تجارت او سوداګرۍ کې، بس چې په هر څه کې خیانت رالی بس هغه څه برکت بیا ختم. بیا به داسې مشکلات مخته راسي ته به حیران چې د دې حل څنګه وکړم او دا د کومې خوا راغله. نو لهذا دا درې داسې بد اعمال دي چې په کم کور کې دا موجود وي بس د هغه کور څخه برکت کډه کوي. د الله رب العالمین له طرفه چې کم رحمت او کم برکت را نازلېدی د هغه مخه ونیول سوه، د هغه کور څخه سکون او آرام ختم سو، مشکلات او ستونزې منځته راځي. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.